السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 10 دی او نن به موږ زو د چارټس باره کې به خبره کوو چې چارټس به موږ څنګه جوړو او د کې به موږ ډیټا څنګه منیج کوو. نو دې باره کې به ښه ډیټیل سره خبره کوو. کلاس را سره مکمل وګورئ. که چېرې تاسو تیر کلاس نه وي کتلی نو تاسو ته به آی بټن کې لینک میلاو شي، تاسو لاړ شئ او هغه لازمي وګورئ. نو ودو ټایم ویسټ راځو خپل ټاپک طرف ته. ټول نه پست زموږ سره راځي کالم. زه غواړم چې زما سره کومه دا ډیټا ده د دې زه یو چارټ جوړ کړم خو د کالمز په شکل کې. نو زه به راشم په کالمز باندې به کلیک وکړم. کالمز باندې چې زه کله کلیک وکړم نو بیا زموږ سره دلته مختلف راشي، مختلف ټایپس به راشي، لکه 2D کالم شو، 3D کالم شو، سلندر شو، کون شو، فایرمیټ شو. نو داسې مختلف به زموږ سره راشي. ستا پکې بیا کم خوښ وي نو تاسو هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. زه به راشم دلته به په 3D باندې کلیک وکړم. کله چې زه په 3D باندې کلیک وکړم زموږ سره به اتوماتیکلی یو 3D چارټ کریټ شي. نو که تاسو دې ډیټا ته وګورئ او دې ډیټا ته وګورئ نو دواړه سیم دي، کار یې سیم دی، خو کم ډیزاینینګ چې کوم دی دا په چارټس کې شوی دی دغه سیمپل شوی دی. بیا زه فار ایگزامپل دلته زموږ سره خان دی، د دې سیلري کې زه څه چینجز کوم. دا زموږ سره 200 دی، دا به زه 20 کوم. نو چې زه څنګه په دې باندې کلیک وکړم اتوماتیکلی به د دې خان چې کوم سیلري ده هغه به کم شي. کم د دې کالم چې دی کم په چارټ کې کم کالم دی هغه به زموږ سره کم شي. لیټ سپوز زه دلته واپس سیوا کوم 2000 ته ما کو چې زه واپس په دې باندې کلیک وکړم نو زموږ سره به د ټول نه های شي. نو په دې کې تاسو بیا دا اپډیټ کولی شئ د وخت سره. په سیکنډ نمبر زموږ سره راځي لاین. لکه څنګه چې مونږ کالم کریټ کوو، کالم چارټ کریټ کوو، دغه شان زموږ سره لاین هم دی. که تاسو کرکټ کې کتلی وي مختلف لاین وي زموږ سره، کم وکټ کم ځای کې لوېدلی وي یا کم ځای کې سکور څومره شوی وي نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ. فار ایگزامپل دلته زه دا لاین والا کریټ کوم نو که دې ته تاسو وګورئ نو دا زموږ سره یو لاین والا چارټ دی. دغه شان تاسو پای والا شی کولی کوم کې چې زموږ سره د کرکټ په کرکټ کې کم پرسنټیج وي هغه د 5 چارټ په مدد سره شو کیږي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره 60% د دې چانس دی یا 70% د وین چانس دی یا 60% د لاست چانس دی. هغه ټوټل زموږ سره د 5 چارټ په مدد سره کیږي. دغه شان تاسو مختلف بارز وغیره دلته یوز کولی شئ. بیا چې کله مونږ دا چارټ کریټ کوو نو دلته به زموږ سره مختلف ډیزاینز اوپن شي. کوم کې چې ټول نه پس زموږ سره ټایپ راځي. بیا د دې ټایپ ته چینج کول غواړئ نو ته به راشئ په چینج ټایپ باندې به کلیک وکړئ او دې کې ستاسو کوم خوښ وي هغه تاسو د دې ځای نه سلیکټ کولی شئ. لکه فار ایگزامپل زه د دې ځای نه دا سلیکټ کوم او بیا به اوکې کوم نو زموږ سره به اتوماتیکلی دا چینج شي. بیا ته دا ټمپلیټ سیو کول غواړئ نو ته به راشئ او په سیو باندې به کلیک وکړئ. بیا ته دا سویچ کول غواړئ نو دا به تاسو د دې ځای نه سویچ کوئ. بیا ته ډیټا سلیکشن کول غواړئ نو ته به راشئ او کوم ډیټا ته ایډیټ کول غواړئ یا ډیلیټ کول غواړئ هغه به تاسو د دې ځای نه کولی شئ. بیا زموږ سره دلته چارټ لیاوټ راځي. تاسو په کومه طریقه د دې لیاوټ کول غواړئ، څنګه
دا شو کول غواړئ نو هغه شان تاسو دا شو کولی شئ، د دې لیوټ کولی شئ په هغه طریقه سره. بیا ستاسو د دې کوم کلر دی، کوم ډیزاین دی، دا کوم سټایل دی، دا ستاسو نوی خوښ نو تاسو د دې نه هم د دې سټایل، ډیزاین یا کلر چینج کولی شئ. کوم هم ستاسو خوښ وي هغه تاسو په دې اپلای کولی شئ. بیا په لاس کې زموږ سره راځي مو چارت. تاسو غواړئ چې دا چارت د دې ځای نه مو کوم بل ځای ته، نو تاسو به راشئ او په مو چارت باندې به کلیک وکړئ. بیا دلته تاسو په نیو شیټ کې کول غواړئ یا په دې کوم تیار شیټ چې زموږ سره شیټ 2 شیټ 3 دی نو په دې کې کول غواړئ نو تاسو به د هغه سلیکشن وکړئ او بیا به اوکې کوئ. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره به ضرور شیر کړئ او د داسې فری کورسز دپاره زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.